الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين صدق الله العظيم. إبراهيم عليه السلام سوکو إبراهيم عليه السلام د الله د دین د پاره سو کړل. په إبراهيم عليه السلام باندې کوم امتحانات راغلل او ابراهيم عليه السلام ته الله دغه فصله کې سو ورکړل. دا سو خبرې وي چې د دې په اړه کې موږ تاسو خبر روانه کړې و. نن موږ تاسو دویمه خبره راخلو چې ابراهيم عليه السلام د الله د دین لپاره سو وکړل. ابراهيم عليه السلام هغه شخصیت هغه رسول چې هغه د الله د کور تعمیر وک، د مسلمانانو د اجتماعیت او د اتفاق کور آباد ک، د الله د توحید کور آباد ک. ابراهيم عليه السلام هغه شخصیت چې ابراهيم عليه السلام د الله د یووالي چغه وکړه په هغه معاشره کې چې شرق او غرب او شمال او جنوب ته ټول شرک الته ابراهيم عليه السلام پورته شو، د الله د توحید جنډه پورته کړه او د الله د توحید چغه وکړه. ابراهيم عليه السلام هغه شخصیت چې بوتان دړې وړې کړل، بوتان مات کړل. ابراهيم عليه السلام هغه شخص چې د دریو اقسامو د شرک مخالفت وکړه. د ستاره پرسته شرک مخالفت ابراهيم عليه السلام وکړه. ابراهيم عليه السلام د بت پرسته شرک مخالفت وکړه. ابراهيم عليه السلام سیاسی شرک مخالفت وکړه. ابراهيم عليه السلام هغه شخصیت چې د الله د دین لپاره کله کور وطن هر څه د الله د دین لپاره پرې خو د هجرت وکړه، هر څه د الله د دین نه قربان کړ. ابراهيم عليه السلام هغه شخصیت چې د دریو تصادمونو سره مخ شو، د دریو ټکرو سره مخ شو. اول تصادم او ټکر ابراهيم عليه السلام په کور کې د خپل پلار سره پلار د کور وشړل. دویم تصادم او ټکر د ابراهيم عليه السلام د بيدینه مسخ شوی مشرک معاشره سره او د معاشره د خلکو سره. دریم تصادم د ابراهيم عليه السلام، دریم ټکر د ابراهيم عليه السلام هغه د حکومت او د نظام په سطح باندې د بادشاه سره. عزتمند ابراهيم عليه السلام هغه شخصیت چې افضل الجهاد وکړو. حدیث پاک راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام پوښتنه وکړه چې ای الجهاد افضل، جهادونه خو ډیر دي اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، په دې جهادونو کې کوم افضل جهاد ده؟ نفس سره جهاد، د شیطان سره جهاد، د کافر سره جهاد، ډیر اقسام دي د جهادونو. په دې جهادونو کې افضل جهاد چې موږ وکړو هغه کوم یو ده؟ پوهیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر. قال نبی علیہ السلام ورته په جواب کې وفرمایل کلمة حق عند سلطان جائر، حق خبره کول د یو ظالم حکمرانو یو دیکتاتور په مخ کې. ابراهيم عليه السلام د نمرود په مخ کې حق خبره وکړه، د الله د توحید او د الله د وحدانیت خبره وکړه. باطل نظام چیلنج ک، د نمرود خدایي چیلنج ک. عزتمندو الله دې موږ تاسو د ابراهيم عليه السلام صحیح تابعداران جوړ کړي.